د هلمند ولایت د کلو بیا رغونې پراختیا تر چتر او نظارت لاندې د یونیسف ادارې په مالی ملاتړ او د چکوبي ساختماني شرکت په تخنیکی همکاري د یاد ولایت د نوزاد ولسوالۍ په عالمګل بازار او کینجا کاریز کلو کې د سباندې 9 میلیون افغانۍ په لګښت د څښاک پاکو اوبو رسولو د 2 شبکو د جوړولو چارې پیل شوې. د یاد پروژو په چوکاټ کې به د 280 متر په ژوروالي 2 څاګان وکیندل شي. د 10 متره مکعب ظرفیت لرونکي ارتفاعي ذخیرې به جوړې شي. همدارنګه به د 4386 متره پایپ لین وغځول شي او 118 نلکۍ به نصب شي. د پروژې د تطبیق پر مهال به لسګونه تنو کارګرو ته د کار زمینه برابر شي او د کارونو لا بشپړېدو وروسته به د یاد کلي شاوخوا 210 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړي. یادې پروژې د کلیوالو سیمو د بنسټیزو خدماتو د پیاوړتیا او د خلکو د ژوند د شرایطو د ښه والي په موخه پلي کیږي.